خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې مو په تنګ وي. زه مسؤل زما نن یو ځل بیا د سمارټ ساپ یوټیوب چینل څخه تاسو په خدمت کې یم. نن د موږ د کمپیوټر د سپری زده کړې کیدای شي دا وروستۍ جلسه وي. که چېرته تاسو ته داسې کوم درسونه معلوم وي چې تاسو پوهېږئ چې دا د ټیټې سطحې درسونو مربوط رسي، نو تاسو خامخا د موږ سره په کومنټ کې هغه موضوع شریکې کړئ تر څو پورې موږ یې په دغو درسونو پسې ور اضافه کړو. او که چېرته زه په خپله په دې باندې پوه شم چې ځینې موضوعګان د موږ څخه پاتې دي، اما پاتې خو ډېرې موضوعګانې دي د هغو ټیټې سطحې چې هغه بیخي په صفري سطحه کې رسي، نو هغه به زه په دغو پلی لیست پسې ور اضافه کوم، یعنې دغه درس به بیا هم دوام مومي او په همدغه ډول به مخته ځي. نو نن وروستۍ جلسه د سپری زده کړې ده او په نننۍ جلسه کې زه غواړم تاسو ته 4 مهمې کړنې د وینډوز 11 یا سیټینګونه تاسو ته معرفي کړم. د ټول نه د مخکې په د وینډوز 11 کې په سیټینګز کې د اپس په نامه باندې یو آپشن دی چې هلته تاسو کولی شئ خپل سافټویرونه منیج کړئ یا هغه مدیریت کړئ، یا غواړئ چې هغو ته یو خاص لیمیټ وټاکئ، او یا غواړئ چې هغه ریموف کړئ، او یا هم غواړئ چې د مثال په ډول سره هغه ودروئ. دوهم مهمه موضوع چې په دغو درس کې زه غواړم هغه کې تاسو ته درته وښیم هغه د سیسټم ساوندز دی چې څنګه کولی شو موږ د خپل کمپیوټر سیسټم ساوندز یا غږونه تغییر کوم او په همدغه ډول سره په هغو کې تغییرات راوړو. نو دریمه کومه مهمه موضوع چې هغه د سیسټم هغه رنګونه بدلول دي چې څنګه کولی شو موږ د خپل سیسټم رنګ بدل کړو. د مثال په ډول سره هغه د ډیمز کوم رنګونه چې دي د ټاسک بار دپاره همدغه ډول د منیوګانو دپاره رنګونه ټاکلی شو. څلورمه مهمه موضوع چې ده هغه د پاور آپشنز ده. څنګه کولی شو موږ خپل د کمپیوټر پاور آپشنز په ذریعه باندې خپل د کمپیوټر مصرف کم کړو، یا د مثال په ډول که چېرته تاسو کمپیوټر ډېر زیات چارج مصرف وي نو تاسو باید دغه د پاور آپشنز درس در سره وګورئ، نو تاسو سره به ډېره مرسته وکړي. نو دغه مخکې مې یادونه وکړه چې دغه درس تقریبا کېدای شي د موږ د کمپیوټر د سپری زده کړې وروستۍ جلسه وي. نو که بیا څه پاتې وو حتما د موږ سره په کومنټ کې شریکئ. دغه کورس د هغو کسانو لپاره وه چې دوی بالکل په صفري سطحه کې وو، نه په لوړه او ابتدایي سطحه کې. نو دوی د هغو کسانو دپاره موږ دا جوړ کړی وه چې هغه بالکل هیڅ کمپیوټر سره بلدتیا نه درلوده. نو خدای دې وکړي چې هغو کسانو یو څه استفاده ترې نه کړې وي. دغه درسونه به د موږ دوام لري، خو د سپری زده کړې ته عنوان لاندې نه ته یو بل عنوان لاندې به انشاءالله د موږ د نورو کورسونو سره یو ځای راپیل کړو. نو راځئ زموږ سره سکرین ته تر څو پورې موږ په دغه باندې پراکټیکال کار شروع کړو. یو ځل مو بیا سکرین ته ښه راغلاست وایم. راځو په نننۍ جلسه باندې موږ پیل وکړو. نو د ټول نه د مخکې زه غواړم تاسو ته په اپس باندې یو څه معلومات درکړم چې په اپس کې موږ څه کولی شو او څنګه کولی شو ځینې سافټویرونه د هغې څخه موږ انسټال کوم چې انسټال کړی یم دی بېرته یې ان انسټال کړو. نو د ټول نه د مخکې موږ راځو سټارټ منیو ته. په سټارټ منیو کې په سیټینګز باندې کلیک وکړم. چې په سیټینګز باندې کلیک وکړل نو تاسو ته به د اپس آپشن دلته موجود وي. تاسو به صرف په اپس باندې کلیک وکړئ. کله چې په اپس باندې کلیک وکړئ وګورئ تاسو به راځئ په فیچرز باندې اپس ان فیچر باندې کلیک وکړئ او وروسته به تاسو ته د خپل کمپیوټر ټول کوم سافټویرونه چې تاسو انسټال کړي دي دغه د انسټالیشن تاریخ او ټول اړوند معلومات به دلته تاسو وګورئ. د ټولو نه د مخکې لومړی تاسو دلته باید انتخاب کړئ چې تاسو کوم سافټویرونه غواړئ چې دلته تاسو ته وښودل شي. موږ وایو چې انیویر هر ځای چې وو هغه ټول سافټویرونه د ماته دلته وښودل شي. نو د ټولو نه د مخکې که چېرته تاسو غواړئ چې دا په نوم باندې وښایئ هم تاسو کولی شئ. که چېرته تاسو دا فلټر کول غواړئ هم تاسو کولی شئ. نو راځو وګورئ که یو چېرته تاسو په سایز باندې د دوی ترتیبول غواړئ هم تاسو کولی شئ چې دا په سایز باندې ترتیب کړئ. د مثال په ډول سره زه غواړم هغه سافټویر وګورم چې تر ټولو نه یې ډېره حافظه د ما د کمپیوټر نیولې ده د انسټالیشن په وخت کې. تر ټولو نه چې زیاته حافظه نیولې هغه د ما فوټوشاپ CC ده چې 2.37 GB حافظه دغه سافټویر نیولې. په دویم قدم کې السټریټر دی همداسې کنټیجیا ده. نو دغه سافټویرونه دي چې د ما زیاته حافظه د کمپیوټر نیولې. زه بېرته راځم خپل نیم ته راځم چې په د نوم په واسطه باندې هغه شارټ بای کړم. نو وګورئ تاسو ټول کوم سافټویرونه چې انسټال لرئ هغه 15 سافټویرونه د اوس لپاره تاسو انسټال په خپل کمپیوټر کې لرئ. نو د تاسو کمپیوټر کې هم تاسو کتلی شئ چې څو سافټویرونه تاسو انسټال لرئ. نو کولی شئ چې د سیس څخه هم استفاده وکړئ تر څو پورې تاسو یو سافټویر په اسانۍ سره پیدا کړی شئ. د مثال په ډول سره دلته مثلا یو سافټویر تاسو ټارګټ کوئ او غواړئ چې هغه له منځه یوسئ.
د ټول نه د مخکې تاسو کولی شئ چې که غواړئ چې هغه له منځه یوسئ نو تاسو په انسټال باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو نه به یو تایید وغواړي چې تاسو غواړئ دغه سافټویر په واقعیت سره هم له منځه یوسئ، نو موږ ورته وایو چې او دغه سافټویر زه د اوس لپاره له منځه وړل غواړم. نو په دې سره به تاسو ته د مربوط سافټویر د انسټال څخه راشي چې دغه په موږ ډول په دغه سره یو خپل پات وي چې دغه چیرته انسټال شوی دی. نو د اوس لپاره زه نه غواړم چې دغه سافټویر لغوه کړم یا یې له منځه یوسم. نو وګورئ دغه هغه ټول سافټویرونه دي چې د موږ 15 سافټویرونه په خپل کمپیوټر کې انسټال شوي دي او تاسو کولی شئ چې خپل سافټویرونه چې تاسو سره نصب شوي دي تاسو یې دلته وګورئ. هغه سافټویرونه چې تاسو ته په تار نه خوري هغه تاسو له منځه یوسئ یا یې هم لغوه کړئ. نو ځینې سافټویرونه د وینډوز مربوط دي، کوشش مه کوئ چې هر سافټویر تاسو له منځه یوسئ، هغه سافټویرونه له منځه یوسئ چې تاسو په خپله انسټال کړي دي. نو په دغو نن جلسه کې په دویمه کومه موضوع چې دا غواړم چې تاسو ته دغو لارښوونه وکړم هغه د کوم د سیستم د موږ غږونه چې دي هغه موږ تنظیمول غواړو. د ټول نه د مخکې به تاسو پرسنلایز باندې کلیک وکړئ. کله چې پرسنلایز باندې کلیک وکړئ وروسته به تاسو لاړ شئ تیمز ته. وګورئ زه تیمز دلته پیدا کوم. کله چې تاسو تیمز پیدا کړه نو تاسو به په ساوند په کوم چې ساوندز دي په هغو باندې به کلیک وکړئ. نو دلته تاسو کولی شئ چې د خپل سیستم مربوط ساوندونه یا غږونه هغه دلته منظم کړئ یا یې هم سیټ کړئ ورته. نو وګورئ دلته مختلف غږونه موجود دي چې که په ټیسټ باندې زه کلیک وکړم تاسو به د هغو غږ هلته اورېدلی شئ. نو دلته مختلف غږونه موجود دي. مثلا تاسو د ډیوایس د کله چې غواړئ خپل هغه کمپیوټر چې دی خاموش یې کړئ یا یې هم د هغو چلندول غواړئ د هغو مختلف غږونه به تاسو کتلي وي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دغه د سیستم کوم غږونه چې دي هغه تاسو بدلول غواړئ تاسو بدلولی شئ، او که چېرته غواړئ چې هغه هېڅ تاسو ته غږ ونه کړه یعنې سایلنټ کول یې غواړئ تاسو کولی شئ چې هغه سایلنټ هم کړئ. نو که چېرته تاسو کوم غږ ټیسټ کول وغواړئ نو تاسو په ټیسټ باندې کلیک وکړئ، یعنې نو کتل غواړئ نو تاسو مربوط کوم ساوند چې دی په هغو باندې کلیک وکړئ او ټیسټ باندې کلیک وکړئ. د مثال په ډول سره که زه چېرته غواړم چې دا د نوټیفیکیشن کوم غږ چې دی دا زه بدلول غواړم وګورئ دا یې ټیسټ دی او چېرته زه د دوی بدلول غواړم نو په براوز باندې کلیک کړم. اما یو نکته چې دلته تاسو باید په یاد وي تاسو کوم غږ چې غواړئ دلته سیټ کړئ ورته کېږدئ کوشش وکړئ هغه به ډېر کوچنی وي او هغه به په WAV کوم ایکسټنشن چې دی هغه به په هغو باندې ثبت شوي وي، یعنې MP3 یا هم ځینې نور سافټي فایلونه موجود دي چې هغه دلته نشي سپورټ کوی. نو تاسو به صرف چې کوم فایل چې MP3 کوچنی وي او په WAV ایکسټنشن باندې ثبت شوی وي هغه فایلونه دلته د سپورټ وړ دي او تاسو کولی شئ چې هغه دلته راوړئ. نو د دې د راوړلو طریقې ما تاسو ته ښودلې وې. د پت څخه استفاده کړی شئ او د هغو د ادرس څخه استفاده کړی شئ چې ادرس باندې تاسو هلته خپل دغه مربوط فایل اچولی دی. نو تاسو کولی شئ چې صرف هغه سلیکټ کړئ او په پین باندې کلیک وکړئ. په دې سره به تاسو ته مربوط فایل وپېژ شي. نو د اوس لپاره یې زه کلوز کوم ځکه زه نه غواړم چې په خپل سیستم غږونو کې تغییر یا هم بدلون راوړم. نو راځو په کلوز باندې کلیک کوو او په همدغه ډول سره دا هم کلوز کیږو. که چېرته تاسو وغواړئ چې د خپل تیمز مربوط کوم تیمز چې تاسو انتخاب کړی د هغو رنګونه تغییر کړئ تاسو کولی شئ چې د کار څخه استفاده وکړئ او ځینې نور کوچني کوچني سیټینګونه. نو راځو وګورئ د ټول نه د مخکې دلته موډونه دي، 3 موډونه دي. یو لایټ دی. لایټ هغه لومړنی حالت دی چې د مخکې څخه تاسو کله چې تاسو وینډوز وکړئ خپل کمپیوټر ته لایټ په هغو کې فعال وي هغه تیمز چې هلته انتخاب شوي هغه لایټ وي، خو وروسته ډارک کړه. اما دلته د تیمز څخه د دوی توپیر څه شی دی؟ هلته د تاسو تیمز هر څه تغییروي. اما که چېرته تاسو غواړئ چې په هغو تیمز کې تاسو لایټ راوړئ یا یې ډارک کړئ هم تاسو کولی شئ، او یا غواړئ چې کسټم باندې وکړئ د خپلې خوښې باندې هم تاسو کولی شئ. نو په همدغه ډول سره تاسو کولی شئ دلته تغییرات راوړئ هر تیمز چې د تاسو خوښ. او په همدغه ډول سره بل سیټینګ چې دی هغه د ټرانسپرنسي افیکټونه دي. وګورئ دلته تاسو څه تغییر اوس ګورئ. کله چې زه دا آن کول وغواړم وګورئ دلته به په اتوماتیک ډول سره هغه رنګ خپله سلیکټ شي. کوم رنګ چې د تاسو د تیمز څخه ښه راځي یا ښه معلومیږي هغه تیمز څخه په خپله سلیکټ شي. نو دا زه د اوس لپاره غیر فعال کوم. تاسو کولی شئ چې هغه په ټاسک بار کې د هغوی ویډیو وګورئ. نو راځو که چېرته تاسو غواړئ چې د خپلې خوښې یو رنګ
انتخاب کوي هم تاسو دلته صرف کلیک وکړئ وګورئ چې تاسو ډاسبورډ کې چې کوم تغیرات دي هغه به تاسو په خپله وګورئ او همدغه ډول سره دغه تغیرات به تاسو په سټارټ منیو کې هم وکتلای شئ. وګورئ موږ هلته رنګ تغییر کړو په دې ډول سره تاسو سټارټ منیو او ډاسبورډ کې کوم سیټینګونه چې هغه ټول تغییر شول. نو دلته ډېر ښکلي ښکلي رنګونه نور هم موجود دي چې تاسو کولی شئ له هر یو څخه استفاده وکړئ او خپل د خوښې رنګ دلته انتخاب کړئ او نو وګورئ دغه ډول سره زه په سټارټ منیو باندې کلیک کوم. دلته چې هر کالر یا هر رنګ کارول تاسو ورته وغواړئ تاسو کولی شئ چې هغه ورته انتخاب کړئ. اما کوم نور سیټینګونه چې دي هغه به انشاءالله موږ په دومه بسته یا هم دوم سټیج چې موږ ویډیو ورته هغه متوسط سټیج دی په هغو کې به انشاءالله موږ په دې باندې بیا مفصلې خبرې وکړو. نو بله مهمه موضوع چې په نننۍ جلسه کې زه غواړم په هغو باندې تاسو ته یو څه کار وکړم هغه د پاور آپشنز دي. راځئ چې نه مخکې پاور آپشنز لپاره کنټرول پنل باندې کلیک وکړم. چې په کنټرول پنل باندې کلیک وکړه تاسو به دلته پاور آپشنز پیدا کړئ. کله چې پاور آپشنز د موږ سره په کومو ځایو کې مرسته کوي وګورئ ځینې وخت کېدای شي تاسو مخ شوي یاست برق مو تللی دی او غواړئ چې تاسو کمپیوټر د زیات چارج وکړه نو تاسو له پاور آپشنز څخه استفاده کولی شئ. همدغه ډول تاسو کولی شئ چې دغو برایټنس چې کوم دی د تاسو د کمپیوټر هغه زیاته او کم کوي په دغو ډول سره. وګورئ که چېرته تاسو غواړئ نو که چېرته تاسو برایټنس کار نه کوي تاسو ډرایور خامخا سره انسټال کړئ. نو په دغه ډول سره دلته هم تاسو د خپل چارج هغه انرژي د برق چې د هغه هم کمولی شئ. په دوهم قدم کې ځینې وخت ضرورت کېږي چې خپل کمپیوټر مثلا د موږ برق ولاړله او کمپیوټر کې مې چارج کم دی او ما په یو پروژه باندې کار شروع کړی که زه چېرته دغه پروژه بنده کړم په پروژه کې نور مخته نه شم تللی یا کار نه شم کولی نو هلته تاسو له پاور آپشن څخه استفاده کړلی شئ. نو راځو د ټول نه د مخکې پیل کوو. نو د ټول نه د مخکې وګورئ موږ دلته هغه بټن انتخابوو چې موږ غواړو د خپل کمپیوټر په هغو باندې منظم کړو په هغو ته یې سیټ کړو. سمه ده. نو راځو وګورئ ټول نه د مخکې کله چې موږ د پاور بټن چې کومه یوه ده هغه پریس کړو یا په هغو باندې کلیک وکړو څه دې پېښ شي موږ ته چې دلته سیټ شوي چېرته موږ خپله د کمپیوټر د کولیدو بټن هغه کلیک په هغو باندې وکړو نو دلته څه پېښېږي. اما په کوم حالت کې وګورئ که چېرته زه دلته اوس زه غواړم چې دغه ټول تاسو ته معرفي کړم هغه کوم مهمې چې دي. سمه ده. نو د ټول نه د مخکې ناتینګ باندې خلاص پرېږئ چې هېڅ دې ونه شي نه دې ګل شي او نه دې بل کوم مشکل کمپیوټر ته جوړ شي. سمه ده. او په سلیپ باندې سلیپ ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو چې تاسو کمپیوټر خاموش کېږي د یو څه وخت لپاره اما تاسو کومه پروژه چې په کوم ځای کې پرېښې ده په هغو ځای کې به وي کله چې تاسو خپل کمپیوټر اوپن کړئ نو تاسو هغه پروژه به هلته موجوده وي اما سلیپ تر ډېر وخته پورې کار نه کوي او د تاسو چارج مصرفوي خو په ډېره کمه اندازه. تر ټولو نه مهم یې چې دی هغه هایبرنیټ دی. کله چې تاسو خپل کمپیوټر سیر کړئ هایبرنیټ ته مثال پر په دو باندې کلیک وکړه نو د تاسو کمپیوټر چې تاسو دلته د بټن څخه استفاده کړئ نو یعنی په اوس حالت کې وګورئ دلته دوه حالتونه موجود دي. لومړی که چېرته تاسو په بیټرۍ کې وئ موږ اوس په بیټرۍ کې یو یعنې د موږ کمپیوټر ته چارج نه دی وصل نو څه دی وشي موږ ته د هایبرنیټ شي. وګورئ تاسو مختلف اپشنونه دلته لري چې انتخاب یې کوئ. که چېرته تاسو کمپیوټر په چارج کې وي نو تاسو ته د بیا هم هایبرنیټ وشي یا د سلیپ شي یا د شو ډاون شي هر څه تاسو انتخابولی شئ. په دوم قدم کې دا خو کومه پاور بټن وه چې د خپل کمپیوټر هغه بټن د کولیدو چې دا په هغو باندې مو کلیک کړو. اما که چېرته موږ خپل کمپیوټر کلوز کړو یا یې کټ کړو نو بیا دې څه پېښ شي بیا دې هم دلته هر شی انتخابولی شو که غواړئ ورته هایبرنیټ کولی شئ ټوله تاسو هایبرنیټ کولی شئ. هایبرنیټ مې په دې خاطر درته وویل چې ځینې وخت ضرورت کې چې موږ خپل کمپیوټر په هغه ځای باندې پرېږدو کاتې کړو یا د کومه پاور بټن چې ده په هغو باندې کلیک وکړو او کمپیوټر خاموش کړو نه به یې تاسو چارج مصرفوي او د تاسو پروژه به په هغو ځای کې وي. حتی که تاسو د خپل کمپیوټر څخه بیټرۍ هم وباسئ د تاسو هغه پروژه به ماته ساتل شوي وي او هېڅ ډول مشکل به په هغو کې نه وي پېښ شوی. نو راځو سیو بټن باندې موږ کلیک کړو. وګورئ هلته ما تاسو ته وویلې چې په کومو حالتو کې موږ کولی شو لومړی استفاده وکړو. بل چې دی دا موږ په خپله د اوس حالت کې سیټ کړه دا د چارج کله چې موږ خپل کمپیوټر راکات کړو یا یې هم کومه سکرین چې دی راکات کړو بدون له دې نه چې موږ د پاور بټن یا هم د کولیدو له بټن څخه استفاده وکړو
نو دا موږ مخکې سیټ کړل په دواړو حالاتو کې. وګورئ که چېرې تاسو غواړئ چې یو نوی پلان د پاور ورته جوړ کړئ نو تاسو کولی شئ چې دلته د ځان لپاره یو ځانګړی پلان جوړ کړئ. مثال په ډول سره زه ورځم پاور سیور باندې کلیک کړم او خپل ورته چې مای کسټم پلان 1 باندې دلته تاسو خپل خط کې خپل نوم هم ورکولی شئ. نیکسټ باندې کلیک کړم. وګورئ دلته اصلا موږ څه کولی شو که چېرته موږ خپل کمپیوټر په چارج کې وي. سمه ده. وګورئ نو که چېرته تاسو کمپیوټر په چارج کې وي سمه ده دلته هم دوه حالات موږ لرو. یو کېدای شي تاسو کمپیوټر په بیټرۍ باندې کار کوئ، یو کېدای شي تاسو کمپیوټر په چارج کې وي. نو که چېرته د مثال په ډول سره تاسو د شپې خپل کمپیوټر کې کار کوئ او تاسو خپل کمپیوټر یو پروژې ته پرېږدئ چې دغه پروژه په دغه وخت کې رندر شي یا به ورسي، تاسو دلته کولی شئ چې هغو ته وخت ورکړئ. مثلا وګورئ 45 دقیقې وګورئ حتی 5 ساعتو او نیو ور هېڅکله دې ګل نه شي. دلته turn off the display د تاسو کمپیوټر چې دی ګل دی شي ډسپلې چې کومه ده د خاموش شي. په کوم حالت کې کله چې تاسو کمپیوټر په چارج کې وه او تاسو په خپل کمپیوټر کې مثلا نیم ساعت کار ونه کړه، کار یعنې څه یعنې هېڅ ډول بټن مو کلیک نه کړه، هېڅ ډول مو د خپل ماوس ته بدلون ورنه کړه، نو د تاسو کمپیوټر دی په هغو حالت کې دلته خاموش شي. که چېرته بیا په چارج کې وه مثلا که په چارج کې وه په هغو برق نه وه تللی نو زه ورته یم چې دا د په 5 ساعتو کې موږ ته ګل شي. بل د کمپیوټر سلیپ کول دي. مثلا موږ ورته یو چې چېرته د موږ کمپیوټر په بیټرۍ کې وه او ما په هغو کې مثلا 1 ساعت کار ونه کړله نو دغه کمپیوټر د ما ته سلیپ حالت شي. سلیپ ما تاسو ته ویلي چې سلیپ په کوم وخت کې څنګه د هغه نه استفاده کېږي. که چېرته د موږ کمپیوټر په چارج کې وه زه ورته بیا دلته مثلا ورته ټاکم چې بیا د هېڅ وخت د ما کمپیوټر نه سلیپ کېږي په همغه حالت کې وي. نو خدای دې وکړي چې په دغو باندې تاسو پوه شوي که نه وي پوه شوي یو ځل یو قدم شاته راشئ او یو ځل ډېر په دقت سره وګورئ ځکه دا ډېر مهم دی تاسو د کمپیوټر د حفاظت لپاره چې بیټرۍ یې خرابه نه شي. نو په همدې ډول سره په کریټ باندې کلیک کړم. په دې سره وګورئ د ما د کمپیوټر ټول سیټینګونه چې وو هغه تغییر شول او دلته ما ته یو نوې پروژه جوړه شوله. په همدې ډول سره زه راځم بېرته خپل هغه لومړنی کوم چې ما د مخکې څخه خپل کمپیوټر ته سیټ کړی دي په هغو باندې زه کلیک کړم چې کوم کمپیوټر ما ته ریکمنډېډ کړي دي. نو په همدغه ډول سره وګورئ تاسو غواړئ چې مثلا خپل کمپیوټر په د اوس ریکمنډېډ حالت کې چې کوم ورته انتخاب شوي مثلا choose when the turn off the display انتخاب کړئ کله د تاسو ډسپلې چې ده هغه د په څوره وخت کې څنګه شي خاموشه دي شي. نو دا موږ مخکې تاسو ته دوی یادونه وکړله دلته دوه حالته دي یو د سلیپ شي یو د څنګه شي کمپیوټر د خاموش شي. په همدغه ډول نو وګورئ یعنې کمپیوټر د څه وخت ته خاموش شي. وګورئ دلته دوه حالته موجود دي یو د کېدای شي په چارج کې وي یو کېدای شي په بیټرۍ باندې دغه کمپیوټر دی کار دی وکړي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو کمپیوټر دی خاموش شي کله چې په بیټرۍ کې وه وګورئ کله چې په بیټرۍ کې وه د موږ کمپیوټر دی هغه وخت خاموش شي چې 1 ساعت په هغو کې موږ کار ونه کړه. اما که په چارج کې وه زه ورته یم چې 2-3 ساعته دی دغه ما کمپیوټر چې کوم دی حتی زه ورته یم چې 15 ساعته دی نه ګلي. که په بیټرۍ کې وه 1 ساعت دی ګل شي مثلا د ما کمپیوټر زه پوهیم چې مثلا د ما کمپیوټر 2 ساعته یا 1 ساعت چارج کړه که چېرته برق را نه غللم د کمپیوټر دی ګل شي. او که چېرته غواړئ چې دغه حالت په سلیپ کې راشي ویم چې کله د ما کمپیوټر 2 ساعته چارج کړه نو چې بیټرۍ مشکل پیدا نه کړه وروسته دې دا کمپیوټر سلیپ شي. که چارج پرې راغلله دا دې نیور شي یعنې هېڅ وخت بیا دغه کمپیوټر نه سلیپ کېږي. نو په دې سره موږ بیا په سیو بټن باندې کلیک کړو. له دې سره موږ د سلیپ کوم سیټینګونه چې وو هغه مو هم دلته ورته سیټ کړل. نو دا پاور اپشنز ډېر مهمه برخه ده. کوشش وکړئ یو څه که په دې باندې نه پوه شوي در سره یې وګورئ. نو په دې سره د موږ کوم چې د شي پرې زده کړې کوم کورس وه 15 جلسو کې ما ډېر کوشش وکړه چې تاسو ته یې جوړ کړم. نو 15 جلسې دغه دې تقریبا مکملې شولې تاسو ته مو وړاندې کړي. نو خدای دې وکړي چې تاسو له دې نه څه زده کړي. هغه کسانو چې مثلا یو کمپیوټر یې یو حده پورې زده وه نو د هغو دپاره کېدای شي د یو څه خسته کوونکي اوسي یا کوم شیان چې دوی له دې څخه زده کړل او د ښو کسانو لپاره چې کمپیوټر یو څه زده دی موږ چې انشاءالله دوام سټیج را شروع کوو چې هغه به د صفري زده کړې نه بلکې متوسطه زده کړه وي وروسته به اډوانس وي. نو له موږ سره اوسئ یا دغه کوم مکمل پلیلیست د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. که چېرته تاسو ته یې څه ګټه رسولې وي نو کولی شئ له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر سره لایک یې کړئ. نو دغه وه د موږ نننۍ جلسه
ان شاء الله په دوهم کوم کورس چې دی ډېر ژر به موږ راپیل کوو چې هغه وینډوز 11 ابتدایي نه بلکې متوسطه زده کړه ده. نو تاسو په پاک رب سپارو تر بلې او راتلونکي پورې تاسو ته ښې شېبې غواړم، ښه وختونه ولرئ، د خدای په امان. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ.